پیغلې جینۍ سره په کمره کې د تره زوی په زوره باندې ناروا کارونه کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي او شرمولې ده. په دې ویډیو کې د دغه پیغلې جینۍ ټول معلومات درکوم، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. دغه جینۍ وایي چې د تره زوی مې زمونږ کور ته راغلی و او زمونږ کور کې چې څوک نه ول، زما مور چې بازار ته تللې وه او پلار مې مزدورۍ له تللی و، نو زما کوم واړه وروڼه ول هغوی سکول ته تللي ول او زه په کور کې ځان لوم او ما کپړې بدلولې چې په دغه دوران کې زما د تره زوی راغلی دی. کمره کې ومه چې ما ته پټ ولاړ دی او زه بربند حالات کې کتلې راته چې په دغه دوران کې په ما باندې دا کمرې ته را دننه شو او هوس راغیستی و چې په زور یې راونیولم او په کټ کې را سره دغه غلط کارونه وکړل، بدکاریان یې را سره وکړلې. چې ما ورته ډېر سوال زاري وکړله چې ما پرېږده او ما مه شرموه او زما زندګي مه خرابوه، خو دغه تره زوی چې زه راونیولم او خپل هوس یې رانه پوره کړو او ما سره یې په زور باندې دغه بدکاریانې وکړلې. چې کله تلو کې شو نو ما له یې پیسې خو هم راکړلې چې دغه پیسې واله او د پیسو په ذریعه یې ما له خوله بندوله. خو چې زما مور کور ته راغله نو ما مور ته ټول حل وویل چې ما سره د تره بچي داسې بدکاریانې کړي دي او رانه تللی دی. مور چې راپاڅېدلې ده او خپله لورې نږدې تاڼۍ ته بوتلې ده. دغه جینۍ چې اوس د قانون نه د انصاف غوښتنه کوي چې ما ته انصاف میلو شي او دغه د تره بچي ته مې سزا، قانوني سزا ورکړی شي، ځکه چې په زبردستۍ را سره دغه کارونه کړي، بدکاریانې را سره کړي دي. کتونکو دا رنګ واقعیاګانې ډېرې زیاتې شوي دي چې خلک هوس راغیستی دی او خپل خواهشات په یو طریقه باندې پوره کوي. دا نه ګوري، خپلو رشتو ته هم نه ګوري او خپل خواهشات په یو طریقه باندې پوره کوي او دغه بدکاریانې کوي. داسې ډېرې واقعیاګانې به تاسو اورېدلې وي او دغه نوې واقعه چې مخې ته راغلې وه غوښتل یم چې سره شریک کړو چې د پیغلې جینۍ سره خپل تره زوی په زبردستۍ دغه بدکاریانې، غلط کارونه یې ورسره کړي دي او بیا ترېنه تښتېدلی دی.